رب العالمین په فضل او په کرم د رمضان مبارک میاشت بیا راغله. الله ذوالجلال دې په دغه میاشت کې موږ له د روجو د نیولو او د نورو عبادتونو توفیق را نصیب کړي. رونو دا د رب العالمین په دې مسلمان یو فضل او کرم دی او د الله لوی رحمت دی. روجې څنګه چې په موږ فرض دي دارنګې په نورو امتونو باندې روجې فرض وي، خو زمونږ او د هغې په طریقې کار کې او په ورځو شپو کې اختلاف. هغې باندې چې روجې فرض وي نو هره میاشت کې 14 14 15 دا به مخکې امتونو روجې نیولې، دا هره میاشت کې به وه. نو د دې نه 12 میاشتې دي نو په حساب 16 روجې ته جوړېږي. 14 د دې سپومې د میاشتې او 14 او 15 او د عاشورې او د عرفې ورځ دوه سره غشي نو دا ټولې 18 روجې په پخوانو امتونو باندې فرض او لازمې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې او د هغه په امت باندې دقه روجې مخکې فرض وي. قرآن حکیم کې الله فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. څرنګه چې په نورو امتونو باندې روجې فرض وي هغسې په تاسو هم فرض دي. ایاما معدودات دا د شمیر ورځې دي، د شمیر ورځې همدغه وي که 14 او 14 او 15 د هرې میاشتې او عاشوره و عرفه. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې چې همدقه روجې به یې نیولې او چې مدینې منورې ته تشریف یوړ او هجرت یې وکړ نو د هجرت نه پس بیا دا آیت نازل شو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان مبارکه میاشت دا هغه میاشت چې الله تعالی پکې قرآن نازل کړی دی او وروسته فرمایي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، چې پچا د رمضان دا میاشت راشي د هغې روجې دې ونیسي. نو په مدینه منوره کې چې د رمضان د میاشتې روجې کله فرض شوې نو هغه مخکنی روجې د هرې میاشتې 3 عاشوره و عرفه هغه فرضیت منسوخ شو. اوس هم که څوک دغه 3 ورځې په هره میاشت کې ایام بیز ورته وایي او د عاشورې او د عرفې روجې نیسي نو مسنون دا سنت دی، نبی علیه السلام یې ترغیب ورکړی دی خو فرض نه دی. فرض روجې صرف هغه د رمضان د میاشتې دي. رونو دې میاشت الله تعالی ډېر لوی فضیلت ورکړی دی، دومره چې د حد نه وتی. ما وایي چې دا د الله کرم دی په مونږه چې ګناهونه وکړي. انسان د خامخا نفس لري او شیطان لري، چې ګناه وکړي او دا میاشت تر باندې راشي او د رب العالمین عبادت دې پکې وکړه نو الله به یې د ګناه نه پاک او صاف کړي. د دې روجې داسې مثال دی لکه یو جامه چې خیره نشي او بندې ووینځي او صفحې کې په صابون باندې په ګرمو اوبو په هغه لرګي یې وډبئ، په لاسونو یې وډبئ، په خپو پې وګرځي. فقرنګې د رمضان دا میاشت د انسان د وجود صفایي راولي. د باطن چې د روجې دا میاشت په سړي راشي د ورځې روجې ونیسي د شپې الله ته سجده ولګوي وجاړي عبادت وکړي نو دا وجود رب العالمین د ګناهونو نه پاک کړي. دا د خدای پاک فضل شو کنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث پاک کې راځي چې د رمضان دا میاشت کله تیره شي او د شوال میاشت شروع شي د رکوټ اختر نو الله فرشتو ته حکم وکړي چې جنتونه ډولي کړي. نو چې د الله حکمي الله سره خوار شته او د فرشتو کاری د انسان کارم نی نو تاسو اندازه ولګوئ چې هغه به څومره محنت کوي او جنت په کومه طریقه ډولې کوي. نو لګیا شي دا فرشتې د جنتونو په آرایش باندې په ډول بوټي پکې کوي، آباده بلډینګونه پکې جوړوي، صفایي پکې راولي، چمنونه قسم قسم چې د الله څنګه خوښوي. 11 میاشتې د فرشتو کاری په دې جنتونو کې. نو چې د شب قدر دا اخیری ورځ شي او د رمضان دا میاشت راښکاره شي نو د الله د عرش د سوري نه د عرش د لاندې نه یو هوا راوالوزي، ډېره مزېدار او خشته هوا.
نو په جنتونو کې چې څومره حورې دي په هغې باندې ورشي نو د هغه حسن هغه ډول هغې هوا سره نورم زیات شي او د هغې زړونه ډېر زیات خوشحاله شي نو د رب العالمین نه یو سوال وکړي چې یا الله مونږ د نه یو سوال کوو ګوره الله ته هر څوک محتاجه دی پروردګاره د خپلو بندګانو نه زمونږ دپاره د نیکانو خو خاوندانو انتخاب وکړه الله داسې خاوندان مونږ له مقرر کړه چې زمونږ سترګې په هغوی یخې شي او د هغوی سترګې په مونږ یخې شي لکه هغوی په مونږ خوشحاله شي مونږ په هغوی خوشحاله شو دا د رمضان په دې لومبۍ چې دا میاشت ښکاره شي نو هغوی په جنتونو کې الله ته سوال شروع کړي او د الله د عرش هوا پې ولګي هغه خلک چې د رمضان په دې میاشت کې د الله عبادت وکړي نو رب العالمین هغه دعا د هغوی په حق کې قبلوي ګورئ یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې خلک به په تکلیفونو کې مبتلا څوک به په خولو کې در نامه پورې څوک تر کونډو پورې څوک تر مری پورې څوک تر خولې پورې ډوب وی او سخته سختی وی په دې خلکو انتهایی الله ته به محتاج جهنم به غرغنډې وی او دا خلق به په دې سوچي چې یا الله اوس به مونږ کم خوازو جنت ته او که جهنم ته بلکې هر چا ته به خپل هر څه معلومې عملنامه به راشي وی یو قوم به چې هغه به د الله د عرش لاندې ناستې سوري ته او درستخان به ورته لګېدلي او دوی به پرې لګې خوراکونه به خوري میوې به خوري او داسې شور به کوي ګپ شپ په یو بل سره لګوي لکه دا مازدیګر چې دا مارغان ماړه شي او د اونو ته راشي او دا شور یې جوړ کړي د اونو ته دا مارغان مازدیګر راشي او دوی خو ماړي نو یو اونې ته ټوپ کوه یو څانګې ته یو چغار یې جوړ کړي دا د خوشحالۍ نه یو بل سره هغه لوبې کوي ګپ شپ لګوي خو د مارغو په ژبه مونږ پوهېږو نه وی دارنګې د الله د عرش د سور دي د لاندې په دغه درستخان به د یو بل سره ګپ شپ لګوي او چغې او شور به یې جوړ کړي چغار به کوي خوشحاله بی اوبه بی ډوډۍ بی میوې بی د خولو د ګرمۍ او د تو نه به بچي دا نور خلک به وایي عجیبه ده مونږ د تو نه مړه شو د الله د عذاب نه قتل شو او دا کم خلک دی چې د الله د عرش د سوري مو بیا د الله د عرش سوري او خوراکونه او میوې دي مونږ د لوږې مړه شو او هغې ته خشته یخې اوبه مونږ د تندې مړه شو مونږ په غمونو کې مبتلا یو هغه خوشحاله دی او چغار کړي چې دا څوک دی رب العالمین به ورته آواز وکړي دا زما هغه بندګان دي چې هغې په دنیا کې د تاو د ګرمۍ په موسمونو کې زما د رضا دپاره روجې نیولې دي دا د روجو برکت دلته خو به لږ تکلیف در باندې تیر شي معمولي غوندې لیکن د جنت او د قیامت تر ورځې هغه خوشحالۍ دی بیا دې په عوض کې الله مونږ ته وکړي یو بل حدیث کی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویل الصائم فرحتان در روجدار د پاره دو خوشحالی دی یو خوشحالی دا ګوره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو خوشحالی کم وقت چې دی روجه ماتی واقعی هغه وخت کې سړی خوشحالی د خوشحالی نه نظر نه لګي پکوړې پکې وي کباب پکې وي او اوس نن سبا خو بیا د شربت روجه نه شربتونه پکې وي کجوري پکې وي یو غریب نه غریب کور کې رب العالمین خپل نعمت ور نازل کړي دا ښکاره خبره پټه نه ده نو خوشحاله یې ورته د مازدیګر نه ورته خوشحاله چې اوس به روژه ماتېږي او دویمه خوشحالي عند لقاء ربه چې کله د قیامت پر الله سره ملاقات کې نو اوس دې دی کې زما دا زړه یو پوټی خوشحاله شي زه ویم د دې دو خوشحالو واده نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړی اوس څه پته لګي چې زمونږ دا روژه قبوله ده او که نه ده او د الله د ملاقات په وخت خوشحالي شته او که نشته خو چې د یوې خوشحالۍ ته وګورم چې دا خو الله راکړه نو دا د دې خبرې دلیل دی چې دا دویمه به م انشاءالله الله راکړي یو راکړه که نه او موږ کمزوري بندګان یو د الله تعالی د روژې د هغې حقونو پاسداري نشو کولی کم چې دي زه خپل وس به کوم د خپل وس مناسب نو دو خوشحالی نبی علیہ السلام فرمائی دا یو خوراتو خولا نو انشاءاللہ چه کم نخ کاری دا بمرات رب العالمین خی آغا خوشحالی بیا کم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الصوم لی وانا اجزی به روجہ زما دا
دا طالبان په موږ سوال کوي وی ار عبادت د الله دی، منظم د الله دی، زکاتم د الله د پاره دی، حجم د الله دی. الله دا ولی وی چې دا روزه زما ده. دا حدیث قدسی د پیغمبر علیه السلام الفاظ دی، د نبی الله نه نقل کوي. نو طالبانو ته موږ جواب کوو چې په نور عبادتونو کې بیا هم سنا سریاوي کریانی بل بنده به دنه خامخا خبرېږي. لکه مثلا چې سړی مونځ کوي په جمع کې دنیا دنه خبر شوه، نو ټیک ته دا به وایي چې الله هم خوشحاله شي. خو ډکې د سړي دا هم راځي چې دا خلک هم وویلي چې ګول ما مونځ وکړو. د ډېرو خلکو ډکې دا راځي. حج چې کې دنیا دنه خبرېږي، زکات کې ورکوي چې هېڅوک هم پوه نه کړي، خو چې چاله یې ورکوي هغه خو دنه خبر شو که نه. او روژه داسې یو عبادت دی چې ته پې څوک نه خبرې، ما سوا د الله نه پې هېڅوک هم نه خبرېږي. زموږ د هدایې چا چې لیکلې د علامه مرغیناني رحمت الله علیه لوی عالم دی، هغه 15 کاله روژه نیولې وه، 15 سال. او دا 15 کاله چې هغه نه روژه نیولې ده، نو په دې ته یو الله خبر دی، باقي ته هېڅوک هم نه دي خبر. وروسته پې بیا شاګردان پوه شو. او هغه څنګه ښځه هم ترې نه وه خبره، بچي هم ترې نه و خبر. ماښام به وله د کور نه ډوډۍ راغله، د دې یو خاص ځای و، هلته به دا کتاب لیکه. بیبي ته به یې وې کېده، یا لور به وه یا هر څوک چې و کېده، ور راپسې بند که ځه. نو هغه به ورته هغه ډوډۍ کېښودل. نو ده به دا چلو که چې شاګرد ته به اواز کوي دې خوا راشه، وي دا ډوډۍ خوره. معمولي غوندې به یې ته لږه غوندې لرې کړه بالښت لاندې پېشمني دپاره، او شاګرد ته به یې وې دا وخوره. نو شاګرد به راغی هغه ډوډۍ به یې خوړه. هغه به دا ګمان وکړه چې ګیندا زما د استاد نه پاتې شوې ده، نو شاګرد به یې خوړه. نو چې شاګرد به یې رخصت کړه، بیبي ته به یې اواز وکړه، وي دا لوښي دې تش یوسه. نو کور والا به یې پیدا خیال وکړه چې ګیندا دو خوړه. شاګرد به یې ګمان کړو چې دا ته پاتې ده او مال یې راکوي. منځ کې به ده روژه وه، دا د غرمې ده ډوډۍ، د غرمې ډوډۍ باندې به هېڅوک نه پوه وه، پټه بلکل. او د ماښام ډوډۍ د هغې نه به یې هم لږه غوندې بچت کړه، نو پېشمني به یې په هغې باندې کوو. 15 کاله روژه وه، 15 سال. او دې 15 کالو روژه کې ته نه ښځه خبر وه، نه ته بچي خبر و، نه ته د کور خاوندان خبر و، یو الله ته خبر و. نو منځ کې د نه خلک خبرېږي، زکات کې خبرېږي، صدقه کې خبرېږي، حج کې خبرېږي. او په روژه کې چې ته څوک نه خبرې ما سوا د الله نه هېڅوک هېچا ته پته نه لګي. نو دا عبادت خالص الله له شو، صرف الله له. وانا اجزي به، او الله فرمایي د دې بدل به هم زه ورکوم. ښه د نورو عبادتونو بدل خو هم الله ورکوي، نه فرق دی پکې. د نورو عبادتونو بدل خو الله د فرشتو په ذریعه ورکوي. او دا روژه داسې عبادت دی چې د دې بدل به رب العالمین په خپله ورکوي. لکه بعضې شی وي نو بادشاه اعلان وکړي وزیر ته وي دا ته ورکړه، او بعضې چې اهم شی وي نو بادشاه یو مزیدار محفل جوړ کړي نو په خپل لاس هغه انعامونه ورکوي. تمغې مرغې چې د فوجانو له ورکوي نو دا بادشاه دا پروګرام جوړ کړي نو په خپله یې ورکوي. او څه د خلکو له چې کوم شی عام ورکوي د وزیرانو په لاس یې ورکوي. نو الله ذوالجلال به د رمضان د روژې دا بدل به الله په خپله ورکوي. او یا دا چې د نور عبادتونو ثواب به په یو عجیبه اندازي، او د روژې بابت په ډېر بل شان اندازي چې خلک به د قیامت پر ورځ تماشې کوي. دا د روژې د میاشتې یا د روژې د نیولو هغه فضیلت او ثواب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری چې کوجه به وه نو ملګري به یې راغونډ کړل، یو تقریر به یې ورته وکړ، یو بیان به یې کوم. اخیری د شعبان ورځ د شوقه ده، نو هغه اوږد بیان دی، خو د هغې هغه خلاصه درته وایم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وفرمایل ای بندګانو، تاسو باندې یو ډېره مبارکه میاشت راغله، قد اظلکم شهر مبارکون، داسې یو د برکت میاشت در باندې راغله چې هغې باندې الله ډېر زیات د هغې په راتلو خوشحالېږي. څنګه میاشت ده؟ داسې میاشت ده که ته پکې د نفل عبادت کې د هغې ثواب د فرضو برابر دی، او که فرض عبادت پکې کې د هغې ثواب د اویو فرضو برابر دی. د سهار مونځ دی وکړه، دومره اجر به الله درکړي لکه چې د اویو سحرو مونځ دی کړي. یو ورځ د عبادت وکړه، مونځونه دې ونیول، 15 واړه مونځونه دې وکړل،
دومره اجر به الله په هغه یو ورځ درکړي لکه اویا ورځې چې تا فرض منځونه کړي. بیا فرمایي نبی علیہ السلام وی که چا الله تعالی ته صدقه م ورکړه لکه نفلي صدقه م ورکړه د هغې ثواب هم یو پاویا دی. ورپسې نبی علیہ السلام فرمایي چې دا شهر المواسات دی. مواسات څه ته وایي؟ د ښېګړه چې ورته موږ په پښتو کې وایو، یو بل سره ښېګړه کو. وی روجهدار له پکې روجه ماتې ورکړه. صحابه کرام ورته عرض کړي د الله رسوله وی موږ خو غریبانان یو، هر چا سره خو روجه ماتې نه چې بل چاله ورکړي. وی که چا چاله یو ګوټ پی ورکړل، که پی نه یو ګوټ اوبې ورکړې، هغه ته به الله دغه اجر ورکړي. او چې چا چاله یو کجوره ورکړه، یو ګوټ اوبه ورکړې په روجه ماتې کې، رب العالمین به دې ورکوونکي له دومره ثواب ورکړي لکه د هغه روجهدار د روجې چې څومره ثواب دی، د هغه به کمیږي نه، د هغه روجهدار د روجې ثواب به کمیږي نه، دله به هغه الله ورکړي. مسلمانانو په دې کې یو بل سره ښېګړه وکړي. کوم چې پکې مونږ خلکو کې ښېګړه نشته، په خپله که یو سړی ډېره موړي او ډېره مالداري، نو ډوډۍ به ترې اوچه پاتې شي، په سپو باندې او په پیشوګانو به وخوري، خو غریب مسلمان روړ له به یې ورنه کړي. په صحابه کرامو کې ګوره دا صفت نو. یو حدیث پاک کې راځي د یرموک یو جنگ شوی، غزوه یرموک. یو صحابي وایي وی زه ورغلم په دې جنگ کې چې څوک زخمیان شي او اسم په ګرمۍ کې تنده راځي او چې بیا وینه د انسان نه وبهږي، بیا هم تنده راځي، او بیا د هغه ځنکدن وخت کې هم تنده ډېره زیاته وي. وی زما راسره یو ځای چې ورغلم زخمي پروت و، وی ما ته چې ما له اوبه راوړه. وی زه لاړم، یو مشک مې د اوبو ډک کړ او راومېړه. وی د تره هغه زوی له مې راورسم. وی ما د هغه مشک د خولې نه د هغه په خوله کې اوبه اچولې. وی دې درمیان کې هغه سره خوا کې داسې نږدې یو بل زخمي پروت و. وی هغه دې اوبو ته داسې نیغ نیغ وکتل او یو فریاد یې وکړ، هم تږي. وی ما ته راتلي دې زوی اشاره وکړه چې ما پرې راغلی اوس ګوره ځنکدن وخت. وی هغه له مې یوړی. وی چې ما د مشک خوله سپړدله او هغه ته مې اوبه برابرولې خولې ته، هغه سره خوا کې بل زخمي پروت و. وی هغې اشاره وکړه چې هغه له یوسه. وی هغه اوبه مې هغه له یوړی په منډه اوس. وی هغه سره خوا کې بل زخمي دی، هغه اوبو ته داسې په شوق وکتل. وی هغه ما ته اشاره وکړه چې ما پرېږده او دې بل روډ له مې یوسه. الله اکبر. دا د صحابو یو بل سره مینه وه په احادیثو عملو. د ځنکدن په وخت کې ځان پرېږدي او بل له یې ورکوي. وی بل له مې یوړه. وی چې هغه له مې ورسوله اوبه مې وتاړولې، د هغه نه ساه ختلی و. وی دغه دویم له مې راوړه. وی چې هغه له رالم امر او ساعتې ختلی و. وی هغه بل له مې راوړی چې مې وکتل د هغه نه هم ساه ختلی و. وی د تره زوی له مې راوړی. وی چې مې وکتل د هغه نه هم ساه ختلی و. د ځنکدن په وخت کې دې ته ایثار وایي. صحابو کې دا صفت و، ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. په خپله به د لوږې مړه کېدل بل له به یې ورکوله. دا ځنکدن وخت تکلیف دی ورته مري، څومره سخته تنده ده. نه هغه مسلمان رور مې دی د تندې تکلیف دی، زه به پرېږدم خو چې هغه له ورکړم. دا آیت نازل شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د څه ملګري راغلل، نارو غریبانان. وی فرمایل څوک شته چې دوی ډوډۍ له بوځي؟ ابو طلحه رضی الله عنه یو صحابي د پیغمبر علیه السلام، هغه وی بیبي ته وی کور ته یې بوتللی و بیبي ته یې وی هغه زمانه کې دا پرده حکم وروسته نازل شوی، میلمه به خلکو کور ته دننه کړي. اوس هم په دې قبایلي علاقو کې دا رواج. ښځې ته وایي بیبي ما یو میلمه راوستلی، ګورې خو دا میلمه عام میلمه نه دی، دا د نبي علیه السلام میلمه نه دی. نو ګورې چې څه درکاري ټول وله راوړه چې څه یو شی پرې پټ نه کړې، د پیغمبر علیه السلام میلمه نه دی. ښځه ورته وایي سړیه مونږ کره خو نن څه نشته، دومره خوراک دی چې زمونږ د دې ماشومانو بچو بوشي. وایي داسې وکړه چې دا ماشومان هسې وغولوه ودې کړه، په لوبې که بس خوب ورشي وده به شي، تیرې نار وده شي. خو دا میلمانه د نبي علیه السلام مبارک میلمانه دي چې دا نار پاتې نه شي. نو هغه ماشومان یې هسې وغولول او په لوبو ټوقې مشغول کړل، هغه ماشومان وده شو. بیا ورته دا خاوند وایي دې ښځې ته دا وایي څه چل به کوو، که دې میلمنو سره مونږ ډوډۍ خورو نو دا خو دومره نه ده چې مونږ ټول پرې ماړه شو.
میلمانه به نیمګړي پاتې شي. اکه دا ډوډۍ د میلمنو له ورکو مونږ ورسره نه خورو، نو دا د هغه زمانې رواج و چې میلمه به بې کوربه ډوډۍ نه خوړه. نو څه به کوو؟ نو دا خاوند ورته وایي ښځې داسې چل وکړه چې ډوډۍ کېده. نو چې مونږ ډوډۍ ته سین کېږو نو ته پاسه دې ډیوې له او په داسې اندازه پاسه چې د ډیوې رڼا د کمه را تیزو مې چې میلمانه پې نه شي. نو پوکې ورکړه مړی که زه وایم چې ډیوه دې مړه کړه ته به چې دا خو ما تیزوله اوس نه بلیږي. په دې چل به مونږ هغه چل ول به وکړو. نو بیا تم راځه نو مونږ به هسې تالي له ګوتې وړو، میلمانه به ماړه کړو، تیاره به خفه به هم نه شي چې دا دوی را سره ډوډۍ ونه خوړه او ماړه به هم شي. نو همقه چل یې وکړه چې ډوډۍ سین کاسه کېښودله، ښځه خاوند هم کېناستل، میلمانه هم کېناستل. وایي ښځې دا رڼا د دې ډیوې لږه کمه نه ده، ورېږه پاسم تیزو مې وره له ګوتې پکې وایي ډیوې مړه کړه قصدن. یا ښځې ډیوه دې مړه کړه ورېږه ټیکو مې نه ټیک کېږي. په داسې طریقه باندې هغه ډیوه بس نه جوړېږي. کېناستل زه راځه په تیاره کې به وکړو. دوی به هسې کاسې له ګوتې وړه او میلمنو ټوله ډوډۍ خوړه. خو میلمانه پرې پوه شو. سهار وختي هغه میلمانه راغلل نبي علیه السلام ته الوی د الله رسوله داسې خلکو یې لېږلی دا چل وکړه. قرآن حکیم کې دا آیت نازل شو ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. په خپله لوږي دي، نار دي، ماشومان اوږې او نار سملی اوده کوي، ډوډۍ په خپله نه خوري، میلمه مړی. وایي دا صفت په مونږ کې شته؟ قطعا نشته. الله دې مونږ کې دا صفت پیدا کړي. ګاونډي نږدې د ګاونډ ملګري د کلي ملګري ابه نار نه ورسملي، درک به یې نه لګي، بې ډوډۍ به سملي او مونږ کره تا کره به پنځه او شپږ قسمه ترکارۍ پرتې وي، در نه پاتې شي پسپو به یې خورئ، په پیشوګانو به یې خورئ. دې کې خو د دې غریبانانو حق ته قیامت پر د رب العالمین دې حق تپوس کوي. نو روجمات یو بل له ورکول، یا دا چې کوم ګاونډ کې غریبانان دي هغې له وړه ورکول اخېستل، یا داسې غریبانان دي هغې د ترکارۍ درک نه لګي هغې د ترکارۍ اخېستل، کجورې والا اخېستل، یا بل روجمات چې څه دی وس کېږي. دا ګورئ خامخا کوئ، په دې ستا رزق کمیږي نه. دا درته زه قسمین ویم چې په دې ستا رزق زیاتېږي. یورب الصدقات قرآن حکیم کې الله فرمایي صدقه خدای پاک زیاتی. نو یو خدا دی چې په روجمات کې خلکو سره ښېګڼه کول. دویم څه دي؟ روجه به د رمضان نیسئ. اوس الحمدلله سانه روجه ده، د جمعې روجه ده وړي نه چې څه تنده پکې ولګي. او بیا د خپل بالغ بچي ګورې د روجې نه منې نه کې. دا د دې زنانه ډېرې تکړۍ په دې روجه نیولو کې، خو یو غم په دې زنانو کې شته، نور ډېرې بدې دي. منظم کوي، صدقه م ورکوي، قسم دی د دې سړو نه دا ښځې په عبادت کې تکړه دي. ګورې ذکر و اذکار هم کوي، خو یو غم پکې دی چې بچي ته به وایي ای بچې هله روجه ماته که ګورې خراب به شي، ناجوړه به شي، صحت به دې خراب شي. دا یو غم په زنانو کې لږ لسوان دي اصل کې زنانه. پام کوئ ګورې دا ونه کې خراچې صحابیاتو ته د هغې ماشومان بچي به د پنځو د شپږو کالو په هغې به هم روجې نه وي. په روجو خو ماشوم مري نه، صحت یې ورسره ښه کېږي، روجه به یې پې نیوله. نو چې ماسپښین او مازدیګر به شو نو ماشومانو به د لوږې له لاسه په ژړا شو، هغې په روجه څه پوهېدل، بلدول به نو په لوبو ټوکو به یې مشغول کړل، نو ماښامي ته به یې ورسول. وایي د هغې هغه خپلو بچو سره زړونه نه دردېدل. ماشومان نابالغه بچي، زمونږ بچي به بالغانې، جنکۍ به پیغلې وي او دوی به پرې روجې نه سي. دا ماشوم دا څنګه ماشوم دی چې 15 کالو ته ورسېد، یا د بلوغ او د بالغوالي اثار په انسان کې راغلل، کاله کې جنۍ روجه به خامخا نیسي، او فرض دی. ښه صحابه به څونه اهتمام کو د روجو. په یو سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلو، نو هلته کې بعضې کسانو چې ګرمي وه سفر و، نو نبی علیه السلام خیمې مبارکې ښخې کړې. څوک لاړل خیمې ښخې کړې، چا څاروي بوتل هغه سیراب کړل، او یو ډله داسې وه چې هغې پرېوتل د خیمو لاندې وده شو. نبي اسلام وفرمایل وی دا ولې؟ وی صاحب د دوی روجې دي، د دې خلکو په سفر د هغې خو دا خیال و چې زمونږ اجر ثواب به ډېر کېږي، ځکه مشقت هم دی، کړاو دی، ګرمي ده، سفر هم دی او روجې هم نیسو. دې خیال و چې زمونږ به ډېر لوی اجر او ثواب کېږي. نبي علیه السلام وفرمایل وی نن بې روجې خلکو ثواب زیات وګټه د روجې والا په نسبت. دوی خو روجه ونیوله، خپل عمل یې وکړه، او دا بې روجو چا چې روجه په سفر کې ونیوله قضا به یې کوي، هغوی ثواب وګټه. ولې؟ څاروي سیراب کړل، خیمې یې ښخې کړې، خدمتونه یې وکړل، د قوم خدمت یې وکړه، په سفر کې د مجاهدینو خدمت وکړه، او دوی خو صرف ځان له روجه ونیول. او یو بل مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې ته یو انسان بې هوشه پروت دی او د پاسه پې څادر نیولې شوی دی،
وی دا ولې وی صاحب د ده روژه د بېهوشه شوی دی وی لیس من البر الصیام فی السفر په سفر کې روژه نیول داسې روژه چې سړي ته تکلیف ورکوي دا نیکي نه ده ما ته که دا روژه دې وجې نه چې کم سفر کې سړي ته مشکلات دي نشي نیوی روژه د پېشمني انتظام یې نشي کېدی یا ګرمي وي پکې بلکل دله اختیار د روژه دې نه نیسي او بیا دې د هغې روژې قضا ونیسي نو صحابو به د روژو دومره خیال او دومره اهتمام ساته نو الحمدلله دغه مبارکه میاشت په موږ راله کوشش به کوئ چې پکې په شوق سره روژې ونیسئ لومبې ثواب د روژې د کوم ځای نه شروع کېږي د میاشت د لیدو نه لومبې دغه ځای نه شروع کېږي چې میاشت ته به ګورئ دا مسله ده دا لومبې ثواب دی د روژې لومبې عمل میاشت ته به ګورئ نو که میاشت هم ولیدله نو ګوی به ورکوئ روژه به کي او که میاشت هم ونه لیدله نو روژه به ني اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته که میاشت هم ولیدله روژه کې او که میاشت هم ونه لیدله نو کوژه کې نو پیغمبر یو څه وایي او موږ څه وایو که ډز دې واورېده نو اعلان وکړه او که ډز دې ونرېده نو اعلان مه کوه په لوی غم موږ اورېدلی یو په خدای یقین وکړه زه داسې پریشان یم ما وی چې یا الله دا قوم د خلکو سره څه کوي د دین سره څه کوي د اسلام سره څه کوي د مذهب سره څه کوي د مسلمانۍ سره څه کوي ملا خو به پرېږدي چې ملا سره څه کوي مفتو کې ډزې شروع دي ډزه 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 یو پسې ډزې کوه بل پسې ډزې کوه بل پسې ډزې کوه یا د خدای نیکبخت و آخر په کم طرف روان یې ګوره مونږ به هغه خبره کوو چې کم رسول الله مبارک وی دي دین د چا د خولې مبارکې نه راغلی دی د نبی علیه السلام چې هغې څه وي دي هغسې به کوو فرمایي مبارک صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته چې ووینې روژه روژه ونیسه میاشت روژه ونیسه چې د بیا ولیدله اختر ته بس خبره خلاصه ده د شوق قدر د میاشتې د ګواهانو په حساب میاشت خو د دېرشو نه زیاته ني یا یو کم دېرشي یا دېرشي هلکه سعودي کې روژه ده او سعودي کې اختر دی سعودي زمونږ نه 2 ګنټې وروسته دی پرې ځان پوه کې 2 ګنټې د هغوی ټایم زمونږ وروسته دی حاجیان صاحبان حج ته تللي هغوی ته پته لګي 2 ګنټې فرق دی زمونږ او د هغوی کله داسې وشي چې میاشت دلته کې د انور د خطو نه لږه وروستو سار کې راښکاره شي مونږ یې ونه وینو دلته کې مونږ هم ووینو خو معمولي او زمونږ نه خو سعودي ته 2 ګنټې پس پرېوځي نو هلته کې د انور رفتار تیز دی او د سپومۍ کم دی نو هلته انور نورم ترې مخکې تلي او دا میاشتې وروسته پاتې کېږي نور تیز دی نور په شواروس کې خپل سفر پوره کوي ځای له راځي او سپومۍ چې ده نو دا په میاشت کې خپل سفر پوره کوي خپل ځای له راځي یو شواروز او یو میاشت څونه فرق دی نو چې دلته کې مونږ ته به ښکاره شي د انور په سرخۍ کې خو کم خلک به وویني خو چې سعودي فضا ته د انور او سپومۍ رسي نو انور خو تیز دی هلته نور هم مخکې شوي نو هلته کې د سپومۍ زیاته وروسته وي نو ډېر خلک یې وویني زه یې ووینم هغه هم زما هم روژه شي د هغه هم روژه شي کله داسې وشي چې دلته کې نور سره یو ځای پرېوځي زه یې ونه وینم او چې سعودي ته رسي نو هلته خو د انور مخکې شوي ګن انور رفتار خو تیز دی په دا 2 ګنټې کې د کافي وخت مخکې کېږي نو هلته کې ترې وروستو پاتې نو خلک یې هلته وویني د هغه روژه شي زما نه شي کله به سعودي سره زما یو شان روژه راځي کله به د هغه وي زما بني کله به مې هغه سره یو شان اختر راځي کله به د هغه اختري زما بني دا خو هر څه د اصولو مطابق دي دا خو د شریعت یو اصطلاح را روانه یو طریقه را روانه ده اوس بېګا لکه میاشت غټه ښکاره شوه نو دا به د دې خبرې دلیل نه چې دا د 2 شپې ده دا ګوره اوس نبي علیه السلام څه وایي مونږ هر ځای کې د پیغمبر وایو د پیغمبر امتیان یو مسلمانان یو هر ځای کې د هغه خلاف روان یو دا خلک وایي دا چې دا 2 ده او 3 ده که نه وایي خلک وایي که نه وایي اوس پیغمبر علیه السلام مبارک څه فرمایي وایي د قیامت د نښو نه یوه نښه دا ده چې خلک به دا وایي چې دا میاشت د 2 ده او د 3 ده دا چاته څه پته لګي 2 ده او که 3 ده که دلته کې د انور سره یو ځای راښکاره شوه یا د انور نه دا میاشت سهر کې مخکې وه نو هلته به وړه ښکاري ته به وایې دا یوې ده او که دلته کې د انور نه وروستو دا میاشت لاړه نور سره یو ځای ونښته نور ترې مخکې راوخت او دا سپومۍ وروستو راوختله هلته به غټه ښکاري وي به د یوې تا ته به غټه ښکاري ته به یې د 2 د یوې او د 2 پکې نشته خبره لیدوله ده چې پوره سړی ورته په جور نظر وګوري او ویې لیدله که غټه ده او که وړه ده د 2 ده او که د 5 ده او که د 6 ده خو چې هلته ښکاره شي
یاره دا نه چې ته کوټه کې ناست یې او ته ویم زه ووینم، نه ته به طلب کې ګورې به ورته کتل مستون دي، نظر به ورته کوې. نبي علیه السلام صحابو ته حکم کړی دی وایي تاسو لاړ شئ میاشته وګورئ، ترغیبات یې ورکړي، نو کتلو کې ثواب دی. دا پکې نشته چې دا د 2 او 3 خو صبر زمونږ سر لدی هغې نه خو مونږ خلاصېږو نه. روژه را باندې مولا بېځایه ونیوله، اوه میاشت ښکاره نه شوه، هسې پېشمني د پاسولو او خوب نه وویستو، او که ښکاره شوه وګوره که نه د 2 ده را باندې وخوړه. اوس کم خوا ده نه وتښتو، کابل خو هم لاړ هغې ته خو هم نشو تښتېدی، په کم طرف لاړ شو. خدای ته وګورئ مسلمانانو ورونو، بېځایه ظلمونه مه کوئ. کم از کم دا روژه او دا اختر دا د دین هغه څیزونه لري چې د تعلق د عالم سره دی، د شهادت سره دی، نو په دې کې خپلې فیصلې مه کوئ، د مولا د فیصلې انتظار وکړئ. دومره ډزې ته یقین وکړه چې د خلکو دا وطن روانه بس هسې ډزې زمونږ، او بیا زمونږ تورنځو د خلکو خو ډزې هسې خوښېږي، بلا کلاشنکوف دی او ډزار خېجه او صاحب په لوډ سپیکر یو ځای کې اعلان کوه، بل جومات کې اعلان کوه. زمونږ نیازلیم پکې اعلان وکړ، دته خو مې توبه وباسې ګڼي وجنم دی، په ده خو مې دوباره دې غریب خو راغی وایي بس ما نه غلطي شوې ده، او ما وایي خلکو اعلان وکړئ، ما وایي چې راشه بس اوس خو اعلان دی، نو مې تا خو موږ ته کار وکړ، خلک وایي چې دله مولوي صاحب د جومات، او ما ته ډېرو خلکو ستاسو د جومات نه اعلان وشو، مې به نیازلي نه وي دغه وخت سره ګڼي، بس ما ته خو مې وجلې. مې اوس بلا چل کې چې ته به ځې او خپله دغه به کې هغه خپل ګناه معافي به غواړې او مخامخ به اعلان به کوې چې وروره ما نه غلطي شوې ده، نو ښه وه دې خو راغی او بیا دوباره اعلان وکړو چې وروره ما خو بل اعلان وکړو، موږ هم ورپسې وکړو، بس په غلطۍ کې دا کار شوی دی. بهر صاحب انسان چې خپله غلطي ومني نو دا غټه خبره ده، او بیا اعلان یې وکړو چې یاره ما غلطۍ سره کړي دي، لیکن ډېرو خلکو ګورې بیا مې اعلان نه دی کړی. خیال هم راغی. بیا د رمضان روژه چې نیسئ رونو، پېشمنۍ کور ګورې مستحب دی، مسنون دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده، دعاګانې پېشمني والا ته کړې دي. حدیث کې راځي ان الله وملائکته یصلون علی المتصحرین، الله او د الله فرشتې چې څوک پېشمني کوي هغه له د رحمت دعاګانې کوي، الله په خپل رحمت نازلوي او فرشتې ورته د رحمت دعاګانې کوي. نو پېشمني ته خامخا پاسئ. اوړي کې خلک پېشمني له پاسې او ژمي کې شوق نه کوي، نو پېشمني کول دا مسنون دي، مستحب دي. باقي د روژو متعلق چې څه مسائل دي هغه به انشاءالله درته پاینده جمعه کې ذکر کوم. داسې د ښځو مسله ده، دا شریعت کې نشته چې لس ورځې په اوبو ماته او لس ورځې په مالګه او لس ورځې په پیو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا تخصیص پکې نه دی کړی. ښه دا ده چې سړی کجوره وخوري، دا هم استحبابي درجه لري، ځکه چې صحابه کرامو نبي علیه السلام هغوی به کجورې زیاتې خوړې، د کجورو وطن و په دې وجه به یې زیاتې خوړې. دا هم نه چې ګنې کجوره کې ثواب ډېر دی په نورو کې کم دی، خو د صحابو سره د پیغمبر اسلام سره په دې کې یو پوټی لږ دغه زیات راځي. نو کجوره یا اوبه یو ګوټ یا لسی په حدیثو کې دې ذکر دی. نو دا د هغې ته روژه خپله ماتولی شي. یو مسله درته بله وکړم، دا لږه مهرباني وکړئ چې روژه ماتي بعضې خلک داسې کوي چې هغې روژه ماته کي په کور کې ډوډۍ وخوري، د هغې نه پس د ماښام منځله راځي. دا قطعا دا رواج ختم کړي. د ماښام مونځ په اول وخت کې مسنون دی، وروسته بیا کراهیت ته رسي. روژه ماته که کجوره وخوره، یو 2 کجورې وخورئ، اوبه مسکه، بیا مونځ د ماښام وکړه، د هغې نه پس ډوډۍ راځه. داسې مه کوئ، ځکه په هغې ټایم لګي، وخت زیات لګي. نو چې ته وخت ولګې د ماښام مونځ نه وروسته شو نو مکروه دي. او چېرته د پیغمبر علیه السلام د صحابو دا عمل راغلی نه دی. د صحابو د نبي علیه السلام عمل ده چې هغوی به روژه ماته کړه، روژه ماتې پسې بیا فورا مونځ وکړه، مانځه نه پسې بیا ډوډۍ خوړلې ده. دې باندې خو پوه نه شوم. جهنم وایي په ځمکه کې دی او جنت بره دی، مونږ به دا الله خوښه ده. دا پته چاته هم نه لګي چې جنت کوم ځای دی او جهنم کوم ځای دی. دا به د قیامت پر ورځ رب العالمین د محشر یو غټ میدان جوړ کړي، غټ میدان به الله جوړ کړي. هغه میدان ته به جنت هم راوړي او هغه میدان ته به جهنم هم راوړي. جهنم به د هغه میدان نه ګیر چاپېري. حدیثو کې داسې راځي. امام قرطبي یو کتاب لیکلی دی په احوالو د محشر کې هغې لیکلی دی چې غټ میدان وي، په هغې کې به ټول خلک جمع شي، د هغې نه ګیر چاپېره به جهنم راته وکړي، او په هغه جهنم باندې به پولي، هغې ته د صراط پل وایي، په هغه پول چې واوړې نو مخامخ جنت دی. دغه یو دغه دی. په روژه کې غاښ اوښکو باندې روژه ماتېږي که نه؟ نه، که وینه تېره نه شي نه ماتېږي، او
او که وینه تیره شو نو روژه ماتېږي. که وینه تیره شي عموما چې سړی غاښ وباسي نو وینه پکې تیرېږي، نو که داسې مالوچ په خوله کې کېږي چې هغې سره وینه تیره نه شي نو روژه نه ماتېږي، او که وینه تیره شوه نو روژه ماتېږي. وی بعضې خلک وایي چې د ماسپښین د 4 رکعاتو سنتو نه پس د فرضو پورې نفل نه کېږي. خبره داسې نه ده، نفل کېږي خو بهتر دا دی چې سنت وکړې نو متصل هغه سنتو او د فرضو په منځ کې بل عمل مه کوه. بعضې زموږ علماو لیکلي دي، یو قول پکې شته دی چې که چا سنت وکړل ورپسې نفل وکړل دوباره دې سنت وکړي، هغه مرجوح قول دی، راجح قول نه دی. سنتو او د فرضو منځ کې بل عمل کول نه دي پکار، سنتو پسې فوري فرض پکار دی. یا که اذکار تسبیحات پکې وي نو کولی شي. دا د نبي علیه السلام طریقه وه چې د فرضو نه مخکې هغې سنت کړي دي متصل. ماسپښین امام سنت نه کړي نو هغه جمع ورکولی شي او که نه بلکل ورکولی شي. ښه خو دا ده چې دې سنت وکړي او د هغې نه پس دې جمع ورکړي، لیکن که د سنت نه کړي او دې جمع وکړي او د هغې نه پس سنت کوي هم کولی شي. په انجکشن سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟ په انجکشن روژه نه ماتېږي. د رمضان مبارک په 23مه شپه کې، دا خو لا 23مه نه ده، راغلې کمبخته. بعض امامان کوم صورتونه وایي د شپې ته خلک د صورتونو شپه په شریعت کې هېڅ ثبوت شته که نشته؟ نه، هېڅ ثبوت د دې نشته. نه د پیغمبر علیه السلام نه ثابت دي، نه د صحابه کرامو نه ثابت دي، نه د امامانو نه ثابت دي، ثبوت نشته. دا زمونږ د دې مشرانو یو خپله طریقه وه. یو حدیث دی، اگر چې حدیث باندې علماو کلام کړی دی چې په دغه شپه باندې سورت عنکبوت او سورت روم کې څه فضیلت شته د هغې په وینا کې. نو زمونږ د مشرانو دا یو طریقه جوړه کړې چې امام ته به یې وایي چې ته سورتونه ووایه، مونږ به یې وورو، ستا به هم ثواب وشي زمونږ به مو شي. او بیا خو اختر دی، امامان خو غریبانان، نو هغې له به یې څه له 100 روپۍ ورکړئ. نو که په دې نیت دا سورتونه وایي چې یاره زما به هم ثواب وشي او د دې مقتدیانو ووري دوی به هم ثواب وشي، او دا پیسې که په دې نیت ورکوي چې زما یو خیرات به وشي او صدقه به وشي زه به ورکړم. تخصیص یې د شپې سره نشته، هر وخت ورکولی شي، په 23مه هم ورکولی شي، 23مه هم ورکولی شي، 25مه 26مه هم ورکولی شي. نه فرض دي نه واجب دي، بلکې دا تخصیص کول چې خامخا به د امام صورت وایي، زه به یې خامخا اورم، دا پیسې به خامخا ورکوم، دا بیا ښه خبره نه ده، دا بیا بدعت کې راځي، داسې نه ده. او زه حیران په دې یم چې تاسو د دنیا ګناهونه کوئ، ناروا او ناجایزه کوئ، چاته هم هغې کې د مسلې تپوس نه کوو. خو که ستا له جیبه ملا یو 10 روپۍ ځي نو په هغې کې قړتې جوړېږي، دا ښه دي او که دا خرابې دي. د هغې نه مخکې پیسې ورکوه، خیراتي غریبانان دي، ستا پته یې حق دی. نو څه شرعن نه څه واجب لازم فرض نه دي. بره نیادري دا ماشومان چې دي دا بره ورسره مشران هم شته دي، خو پته نه لګي چې هغې ورته ولې غږ نه کوي. دا مشران ورسره بره دي، یو څو څپېړه دې وړو نه وباسئ. دعا کې چې رب العالمین د رمضان متعلق چې څه مسایل دي اب آینده جمعه کې درته بیان کړم. رب العالمین د رمضان دا میاشت به موږ په خیر تېره کړي، پروردګار دې موږ له صحیح رجوع نیولو توفیق راکړي، او الله تعالی دې موږ په رمضان په دې میاشت کې د ګناهونو نه وساتي. خصوصا خلک اوزګار یې غیبت ډېر کوي، الله هم د غیبت نه، د چغلو نه او شیطانت نه محفوظ وساتي. او رب العالمین دې زمونږ او ستاسو حیا او عزت نصیب کړي، د بې حیا او د رسوایۍ نه دې الله محفوظ کړي. زمونږ چې څومره ګناهګار یو الله د رمضان دا مبارکه میاشت زمونږ د ګناه درجېدو ذریعه وګرځي، زمونږ د نیکو درجو د بلندو ذریعه وګرځي. د مسلمانانو کې الله اتفاق او اتحاد پیدا کړي. الله مجاهدین چې په کومه ځمکه دي یا الله ته کامیابي نصیبه کړي. یا الله چې کوم ځای کې مسلمانان په جیلونو کې قیدیان دي، الله تعالی ته اخلاصي نصیب وګرځولی کړي. الله زمونږ د ټولو مسلمانانو اسلامي وحدت او اتحاد برقرار کړي. زمونږ د لاس او زمونږ د ژبې او زمونږ د نورو اعضاؤ نه الله هغه کار وایي چې په کوم ته خوشحالېږي، او د ګناه نه الله محفوظ کړي.